آیا هغه د کتابتون مسؤل دی؟ هو لکه چې هغه دی. څنګه امکان لري چې د تورتم پیړیو دې له موږ سره کوم اړیکه وي؟ مهرباني وکړئ وبښئ. څه غواړئ؟ موږ غواړو چې پر اوسنۍ نړۍ د تورتم پیړیو اغیزه او تاثیر معلوم کړو. دغسې ناوړه نوم خو د تاریخ پر هېڅ پړاو نه دی ایښودل شوی. لاس مه وروړه، دا ډېره ګران بیه ده. که چې کوم چا ستاسې فکرونه په خوش چټلو او فاسدو خبرو در ډک کړي دي، زر ضایع شوي کلونه، تاریخ توره تشه که څنګه؟ هو دغسې ده. لکه د تل په څېر په ناسم ډول اټکلونه او تخمینونه کوو چې ګواکې هغه پیړۍ ټولې له ویجاړتیا، ناروغیو او مرګونو ډکې وې. ناپوهي او ګډوډي هر څه سوځول او ورانول، بې له دې چې د ارزښت وړ کوم څه اختراع کړي. نه 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 له څخه لرې کېږي. راځئ شندانې مهمه خبره نه ده، پر دې خو ټول خبر دي چې ټول شیان یونانیانو او رومانیانو اختراع کړي. ایا رښتیا یې هم دغه کار کړی دی؟ او ته له دې معلوماتو څخه ډاډه یې که څنګه؟ ښایي داسې څه راسره وي چې تاسې ته ګټور تمام شي. داسې ښکاري لکه د څېړنې کومه دنده چې درله غاړې وي. لکه چې زه کولی شم ما پسې راځئ. ستاسې لپاره له ما سره یو مناسب کتاب شته. چیرته روان یو؟ څو پوه شم؟ پوښتنه وکړه. بخښنه غواړم، موږ چیرته روان یو؟ ګرانه، له تیارو څخه د رڼا په لوري، د سمندر څخه خوندي وچ دی. ځینې داسې شیان شته چې تاسې باید ورباندې پوه شئ. باور وکړئ، باور وکړئ. لکه چې دلته مې چیرته ایښی و. دغه دی. اوس ورته وګورئ که یې جرأت لرئ. دا څه کیسه ده؟ تاسې ته په تورتم پیړیو کې ښه راغلاست وایو، او یا لکه څنګه چې ښایي ونومول شي په زرینو پیړیو کې. څوک یې؟ زه جزري یم، انجینر او تکړه یا ماهره مخترع. فکر کوم تا د تورتم پیړیو په اړه وویل، خو دا داسې نه ښکاري چې تورتم دي وي. ځکه ملګری دا ستا خپل اند او نظر دی. دا طبیعي خبره ده، په نړۍ کې یو شمېر برخې هېڅکله تورتم نه وې. د هسپانیا تر چینه په غځېدلي تمدن کې د علم او اکتشاف رڼا وه. هر څه یې روښانه کړل. کوم تمدن؟ ګرانه، اسلامي تمدن. د مختلفو مذهبونو پیروانو پوهانو یو شمېر داسې پرمختللي اکتشافونه وکړل چې هغه مهال انسان پېژندل. داسې اکتشافونه چې له دوی څخه د مخکینیو پر علم ولاړ وو، چې تاسې له نوې ماډرن زمانې سره ستا تر فکر زیاته اړیکه لري. لکه څه؟ دا هغه څه چې تاسې یې تصور کوئ. باید د دې عکس واخلم. هو واه، زه پوهېدم چې دا ښه نظریه ده. ته څوک یې؟ اجازه راکړئ چې ابن الهیثم در وپېژنم. تکړه او ستر عالم، د ده افکارو چې د کیمرې اختراع کولو ته یې لاره برابره کړه. کیمره تا اختراع کړې؟ ما د اوسنۍ کیمرې بنسټ کېښود، هغه داسې چې زموږ د سترګو د کار څرنګوالی مې تفسیر کړ. ما دې ته لاره پیدا کړه چې په یوه بل پوړ باندې لوي تورتم خونې څخه د یوې سوړې په واسطه عکس واچول شي، چې وروسته تورتم کیمره وبلل شوه. اوس د ټولو هغو شیانو په اړه فکر وکړئ چې د دې اکتشاف رڼا کې پرمختګ وکړ. کیمرې، سینما، ټول کټ مټ هماغه اصول پلي کوي. زړه پورې. تاسې لاندې یاست، پام کوئ. دی بیا څوک دی؟
دا زما یو ښه ملګری عباس ابن فرناس دی. د اسمان په اړه یې فکر وکړ او پر دې باور چې انسان الوتنه کولی شي. واه څومره ښه. هو دوی له رایې درونو څخه 1000 کاله پخوا د الوتنې جرات کړی دی. نو کله چې تاسې د رخصتیو پر مهال په الوتکو کې سفرونه کوئ نو باید عباس ابن فرناس تر یاد کړئ. تیار اوسئ، زه الوتنې ته تیار یم. هغه یو مهم شی هیر کړی و. لکۍ هغه د کوزېدو پر مهال ډېره مهمه وي. دلته کوم ډاکټر مکټر شته؟ ایا ما ته چا غږ راوکړ؟ ګرانه ملګریه، ولې زموږ زلموټو مېلمنو ته ځان نه ورپېژنې؟ زما نوم ابوالقاسم الزهروي دی. ډېر خلک مې د جراحي پلار ابو الجراحه بولي. آیا هغه مهال تاسې په عملي ډول کوم جراحي عملیات ترسره کړي وو؟ هو ولې نه، حقیقت دا دی ډېری هغه جراحي آلات چې ما اختراع کړي دي له تر اوسه ستاسو په روغتونونو کې کارول کیږي. که ستاسو اجازه وي هلته ناروغ ما ته اړ دی د جراحي چاړه، داسې ښکاري زه ګنډلو ته نو په دې حالات کې به زه د حیواناتو کلمې وکاروم. د حیواناتو کلمې؟ د حیواناتو له کلمو جوړ تارونه د داخلي پرهارونو په ګنډلو کې ساری نه لري. ان تر اوسه یې ستاسې جراحي ډاکټران کاروي. بخښنه کوئ، زه باید لاړ شم. دا څوک ده؟ دا مریم استرلابیه ده چې د خپل وخت یوه ځلانده ستوري وه. پرمختللي استرلابونه یې جوړ کړي دي. څه؟ استرلابونه چې اسمان او ستوري په یو واړه غاب کې ښکاروي، په لاس کې وړل کېدی شي، لکه د حساب ماشینونه او د وخت ټاکلو آلات چې کټ مټ د ساعت، قطب نما یا سمت پېژندنې او مصنوعي سپوږمۍ په څېر دي. د خلکو او چاپ کوونکو سره د نړۍ لر او بر ته په سفر کولو کې مرسته کوي. علم خپل اوج ته رسېدلی و. آیا د ټوشن په زرګونو پیړیو کې اختراع شوي دي؟ دا خو هسې یو څو نمونې وې. د دې پرته داسې زرګونه اختراعات شته چې د ژوند ټول اړخونه یې پوښلي دي او د کلونو په تېرېدو سره اروپا ته ورسېدل. لکه تاسې یې چې ګورئ دا پیړۍ هېڅکله تورتم نه وې. ښه نو ته څوک یې؟ زه دا څه اختراع کړي دي؟ زه نه غواړم چې مغروره ښکاره شم. ما د هندسې یا انجینري په ډګر کې یو شمېر ارزښتمن اکتشافونه کړي دي. فکر کوم زما په اکتشافاتو کې تر ټولو مهم اکتشاف دا دی چې د هنډل او سیخ یا میلې په وسیله مې ګرد تاویدونکی حرکت په مستقیم وسیله بدل کړی چې دا په انجنونو او پمپونو کې اساسي برخه ده. په حقیقت کې زه نه پوهېږم چې دا به څنګه صنعتي او اکتشافي انقلاب وي چې سلګونه کاله وروسته به له دغسې ماشین یا سیستم کارولو او زما له غوراوي یادولو پرته وشي. خو زه د وخت پېژندنې لپاره په خپلې حیرانوونکې آلې ویاړم، زما د افسانوي پیل ساعت. دا ساعت دی؟ هو، د نړۍ له ګڼ شمېر تمدنونو څخه لسګونه توکي راټول شوي. هندي، یوناني، عربي، مصري او چینایي. واه د ملګرو ملتونو ساعت. دا خو رښتیا هم ډېر ښکلی دی. آیا په رښتیا هم وخت معلوموي؟ بالکل، هو ولې نه. که دا اختراع نه وه نو زرګونه خلک به له خپلو ټاکلو وختونو څخه وروسته شوي وو. د وخت له یاد سره باید تاسې دا در په زړه کړئ، دا معلومات خپاره کړئ چې دغه زرینې پیړۍ وې. تاسې ته ما یوه کوچنۍ برخه در وپېژندله. هلته ډېر داسې پوهان او اختراعات دي چې ستاسې له اوسنۍ پرمختللې نړۍ سره اړیکه لري. تاسې یې باید پخپله معلوم کړئ. صبر وکړه.